بسم الله الرحمن الرحیم. اندر شروع کوو. پرون مونږ او تاسو ډیزاین ته به وویلې، نن لیاوټ وایو. لیاوټ خپله شکل ته وایي. د لیاوټ ټپ په واسطه کولی شو چې په دغه ډاکومنټ کې د ډاکومنټ په شکل کې مونږ او تاسو تغییرات وکړو. د خپله ډاکومنټ شکل به څنګه جوړوو، دې کې تغییرات کوو. ګورئ، اول مرجن ده، متن لیکو صفحه کې. ګورئ دا متن ده، کنټرول ا ښه ده، کنټرول جی به ورته وایو. ګورئ متن تر کومه اندازه پورې ده؟ تر دغه جی پورې. د ده شاوخوا څې ښکاري دا حاشیه ده، مرجن ورته وایي په انګلیش کې. دا چې دا حاشیه ده، دلته مونږ او تاسو یو خو دا ده چې دلته لیکنه هم نشو کوی. بیا مخکې درس ټیکس باکس کې مونږ او تاسو ویلي چې د ټیکس باکس په واسطه کولی شو دلته لیکنه وکړو. او بل دا ده دلته دغه مرجن څومره اندازه وي، د دې اندازه تعینوو. ګورئ مرجن ته راځو. اوس دا نارمل ده، چې دا نارمل ده. دا لاست کسټم سیټینګ ده. ګوره کسټم چې خپله جوړ شوی ده، اخر ګوره بیخي نږدې ده، مرجن بیخي نه لري. ګوره حاشیه بیخي پکې نه ښکاري، نه مرجن نشته پکې. زه وایم نه دا نارمل مرجن. ګوره یو ټولي نارمل مرجن. خو ګوره که مرجن نه وي که نه، بیا پرنټ کې مشکل پیدا کېږي. پرنټ بیا دا دو خوا خواسې راځي که نه، دا شاوخوا بغلو کې بیا دا په پرنټ کې نه راځي سم. مرجن د دې لپاره داسې دا پرنټ کې پوره راځي. بیا بل نیرو ده. ګوره څه داسې لږ غوندې مرجن لري. ګوره کم، یو نی وخت ضرورت متن زیات دی که نه، په صفحه کې نه جایږي. مرجن ورته کم کښې لږ غوندې هغه جای سي ورته. خو دومره دا نیرو مرجن نه ده، دا په پرنټ کې راځي. ښه په پرنټ کې راځي چې ساده هغه پرنټوي. او چې کله ته یو کتاب پرنټوي، کتاب یا چپټر پرنټوي، په هغه صورت کې دا مرجن به نه ورکوي، نیرو مرجن. هلته به نارمل مرجن ورکوي، ځکه چې دا د چپټر د کتاب دخوا دا سټپلر کېږي که نه، داسې بندېږي، بیا هلته خط نه ښکاري که دغه مرجن نیرو مرجن ورکوي. نو هلته به ته څه کوې، نارمل مرجن به ورکوي، بیا هغه سټپلر ټول شیان پکې راځي. موډریټ ده. ګوره زیات مرجن لري، دغسې دا تیار جوړ شوي. هغه د وایډ ده. ګوره بیخي مرجن زیات ده، په منځ کې لږ غوندې متن لیکل شوی ده، متن په منځ کې ده دغسې. دا ګوره میرو ده، دغسې راځي. دا تیار جوړ شوي شکلونه دلته کوی شي. خو زه وایم دلته راځم کسټوم مرجن. زه کوی شم کسټوم د خپل په زړه هم دا مرجن جوړ کړم. څنګه جوړوم؟ ګورئ ټاپ مرجن یو ده، نارمل یو ده. زه وایم دا سوی یو نیمي. لیفت چپ خواته څومره یو نیم. بټم لاندې څومره او رایټ ګوره دلته جوړوي دومره اندازه. ګوره یو دا رایټ به لږ غوندې زیات کړو. ګوره دوو ته ورسېده. او دا ګیټر نه ده، دا ګیټر هغه ته وایي، دا خپله سټپلر ته وایي. چې ته کله هغه هم جوړوې، چپټر جوړوې، کوی چې هغه د سټپلر لپاره نارمل مرجن ورکړې یا نیرو مرجن ورکړې. نارمل مرجن چې ورکړي، بیا ګیټر ورکړي، هغه پاڼه بیا ښه صحیح ښکاري. ګیټر د دې معنا چې لږ غوندې فاصله د هغه لپاره د سټپلر لپاره ته ځای ورته پیدا کړي. او دغه د سټپلر د ګیټر پوزیشن باید چیرته وي؟ لیفت ده. ځکه انګلیش کتابونه یې لیفت خواته راځي. ګوره دلته ګوره لیفت خواته ده. او که ټاپي یو نیم وخت کتابچو تاسو لیدلی که نه، پاس هلته سټپلر شوی. او یا رایټ، دا فارسي او پښتو کتابونه سي یا عربي، دا بیا رایټ راځي، لیفت دغسې. دا اوکې ورته وایه. ګوره څومره مرجن شو. دا مرجن دا کسټوم مرجن دلته مونږ او تاسو جوړ کړی. دا ګوره چې یو نیم او رایټ خواته راسته خواته یې دوه ده. زه وایم نه دا نارمل مرجن دي، اصلي چې دا نارمل مرجن ده. بل راځو بل اورینټیشن ده. ګورئ مونږ او تاسو دوه رقم پاڼې لرو. یو دا رقم پاڼه ده، ګوره داسې ولاړې، دې ته پروټریټ وایي، داسې ولاړ ورقه ده، داسې دا اوسې ده. او بل لینډسکیپ ده، دغسې صحیح ده، دغسې پروت دي. نو دلته کوی شو یو نیم وخت ضرورت کېږي، یو خو په عموم کې هغه یي که نه پروټریټ ده، دغسې کتابونه دا یي. یو نیم وخت ته حاضري جوړوي یا بل شی یي، تا ته ضرورت کېږي ته لینډسکیپ ورته کوې. اوکې څه کېږي؟ لینډسکیپ راځي دغسې. نو دا به دلته تغییروي. بل راځو بل سایز ده. خپل ورقې دا مختلف سایزونه لري. دا ورقې نه دي، دغه دا مختلف سایز ده. دا ورقه څه ده؟ دا اوس ښکاري، دا A4 ورقه ده. ښه A4 پس دلته راځي. دا A4 ورقه د عموم A4 ورق ډېر استعمالیږي، کتابو د شیانو کې ټول A4 ورق استعمالیږي. خو ګوره د لیټر ده،
دا سایز دا ګوره دا ورق ګوره وړکای سایز دلته سایزونه هم دلته خې ګوره 100 پر 100 سلور پر شپږو ده ګوره دا یې اته پر سوار لس ګوره دا زیات ده سایز دا لاجیکل ده دا ماکسیمم ده ګوره دغه سه دا بل ورته انتخاب کا دا هغه سایزونه دي خو عموم سه ډیر استعمالیږي هغه مشهور ورقې سي دي یو چې دا A4 ده ګوره A4 سه دا ورقه ده دا چې دا A4 ورقه ده بل سه دا یو A5 ده ګوره A5 ورقه A5 دا وړو ورقې دي نومره زیاتر کتا سو دا خار ته تلی است کنه دا کورسونه او دا شاین سي وړو ورقې دي دا ویشي هغه د کورس اعلانات یا د پانتون د کورس اعلانات پکې وړو ورق دته چې دته A5 وای A5 ورقه ده بل یو A3 د ګوره A6 ورقه د ګوره دغه اندازه ده بل چې دا A3 د دلته ګوره A3 بیا دا غټ ورقې دي دا زیاتر اخبارونه سي ګوري اخبار سي دا په A3 ورقو کې A3 بیا غټ ورقې دي یعنی سکله اته ته ضرورت کنه یو څوک درته وایي چې ماته یو شی جوړ کا په A4 کې جوړ کا A5 کې جوړ کا A3 کې جوړ کا نو ته بل دیجنه ورق ورته انتخابای دا چې ودا سایز بل رازو بل کالم ده ګوره ها دا سایز بدا A4 ته وړو A4 اوس چې شه ده اوس د متن یو کالم ده تاسو باغ لیدلې اخبارونه هم لیدلې دي اخبار کې دغه سی کنه لګ لغوندې د سينارای متن بیا د څنګه کې بیا بلې کنه د سه سو کالم ای اوس ګوره دلته کالمونه ده یو زویم 2 کالم د متن 2 کالم کا 2 کالم اول دا یو کالم کې راځي دا خلاص بیا بل کالم دویم کالم شروع کیږي زویم 2 نه دا دریم 3 کالمز سو 3 کالم سو بل دلته وایم لیفت یو خواته لیفت خواته کمی رائټ خواته زیاتې ګوره لیفت رائټ دغه سټایلونه دي بل رائټ خواته کمی لیفت خواته دي زیاتې دغه دا خو دلته وو د مور کالم هم دلته کوي شو مونږ تغیرات وکړو ګوره چې شه دلته سو 3 کالم وکنه 3 کالم نه مونږ تاسو کوي چې زیات کالمونه جوړ کو څنګه جوړه ګوره دا 3 کالم ده سو دي 3 کالم دلته وایم ګوره نمبر اف کالمز سو سلور کالم باید زویم چې سلور کالم او بل دلته څه ګوره لیفت رائټ دا لیفت رائټ خو دلته پاس ګوره لیفت او رائټ کنه څنګه څه کله انتخاب کې لیفت رائټ انتخاب کې ګوره څه کېږي یو خواته زیاتېږي بل خواته کمیږي دا 2 کالم ته وړه ګوره لیفت رائټ یو خواته کمیږي بل خواته څه کېږي زیاتېږي دغه څه ګوره دلته ښکاری دلته لیفت رائټ دا ایستکه زویم دا سلور کالم کا سلور کالم اوکې سو کالم سو سلور کالم راغی دلته راځو کالم کې بل چې دا لاین بټوین زوین د کالمونو په منځ کې یو لاین وي دسي څنګه لاین بټوین ورته ګوره منځ کې لاین راځي یو لاین هم ورسره لري چې دا یو بل سره جدا کوي راځو دلته بل چې دا ویت اندازه د هر یو کالم لپاره زویم 3 کالم به ورته انتخاب کوم 3 کالم دا خو د هر یو د دې اندازه ګوره اول کالم څومره اندازه یې دلته ورته اندازه وټاکه ګوره دلته ښکاري یا یې کم کا ګوره کالم دلته چې اول کالم سپیس په ماینس کې دا د کالمونو په ماینس کې سپیس به څومره دلته سپیس ته کوي سي جوړ کا ورته خدا ایکوال ته نه یې ګوره دا سره سپیس په ماینس کې راغی خو یو هغه د لګوندې فاصله په منځ کې سم نه د ایجاد شوی ګوره ځکه ایکوال ورته انتخاب زه وایم دا چې کدا سپیس هم کم کا سپیس باید کم سي او دلته دغه یو کالم اول کالم زیات سي اول کالم زیات سي نور دي کم یو کې ورته وایم ګوره اول کالم زیات سي نور چې دي کم دي یعنی هر کالم لپاره ته تغیرات کوي چې اول کالم څومره دویم څومره دریم څومره راځو دلته بل چې دا که ایکوال کالم وي دي د ټول ایکوال معنا مساوي یو اندازه ټول باید یو اندازه اوکې کې ورته وای خلاص دلته راځي یو بل خبره دلته لاندې مشته بل چې دا اپلای ټو چیرته سلیکټډ ټیکس او کدلته وای هول ډاکومنت په ټول ډاکومنت باندې دا اپلای کیږي یعنی تا ماتن اوس انتخاب کړی دا انتخاب شوی ماتن باندې دا اپلای کیږي دا ډاکومنت ولا شای او سکله دا تیسته کې بیا څه کیږي په ټول ډاکومنت باندې یو نیم وخت دا ګوره دا استکه دا زویم یو اغي 1 کالم دا سوس تال تزي دلته کالم تزو اخر اوس ګوره سو راځي هول ډاکومنت او this point forward یو هول ډاکومنت دا په هول ډاکومنت باندې 3 کالمي په ټول ډاکومنت باندې راځي
ګوره اپلای کیږي ټول ډاکومنټ دا ګوره یعنی دا ډاکومنټ خو یو صفحه ده کنه دا څومره ډیره می کنه په ټول ډاکومنټ باندې راځي زه وایم نه دا ایسته کا 1 دلته راځم زه وایم دلته هول ډاکومنټ نه this point forward ها کوم ځای نه ګوره دلته زه یو انټر وهم دلته زه وایم دی چې نه کته باید دا اپلای شي دا کوم ځای چې کرسر ولاړ ده دی چې نه باید کته دلته راځه ورته وایم اوکې ها څنګه اپلای شي دا خو یو ګوره یو هغه ده کنه ټری کالم ورته وای بل خپل اپلای کیږي ځکه دلته یو کالم انتخاب وکړه ټری کالم ګوره پاس چی شي دی یو کالم لاندې چی سو ټری کالم هغه درې کالم الته اپلای شو دی باندې خو پوسه ان شاء الله مشکل خو بنئ راځو بل څه د بل بریک ده ګوره اول څه د پیج بریک ده پیج بریک مونږ او تاسو دلته په هغه انزرټ ټب کې هم دلته پیج بریک مونږ او تاسو ویلو دلته پیج بریک پیج بریک یعنی د صفحې ماتول ته وایي چې صفحه په نیمایي کې ته مات کې دویمه صفحه ته لاړ شي یعنی په نیمایي کې ته صفحه ماته ګوره دلته اوس ولاړ ده زه وایم دغه لاندې د کوم معلومات چې دا دویم صفحه ته لاړ شي پیج بریک باندې کلیک وکړه ګوره راځو لی اوټ بریک زه وایم پیج بریک چې سو دویمه صفحه ته دلته کنټرول زائد دی جنای کار کوو انزرټ ټب ګوره پیج بریک ده پیج بریک ورته وایم اتومات څه کېږي دویمه صفحه ته راغی بیا هم دلته او د دې شارټکټ شی و کنټرول انټر څه کېږي کته راغی کنټرول زائد دا و پیج بریک راځو بل چې ده کالم بریک کالم ده ګورئ کنټرول ا دا ټول ډیلیټ کړه دا هم په کار نه ده دلته راځم زه وایم چې ټری کالمي اوس درې کالم ما اول انتخاب کوم اوس لیکنه کوم تر څو چې دا یو کالم ډک نسی دا اولنی کالم دویم کالم ته نزي دا لیکنه نه کیږي همدلته زه وایم چې اوس زه باید دویم کالم کې لیکنه وکړم اوس دا لیکنه نه کیږي دلته بیا به څنګه کار کوم دلته بریک ته به راځئ زه وایم بریک کالم ورته وایم دویم کالم ته راغی چې څو دویم کالم که بیا ته وایې چې هغه ته لاړ شه بیا کالم ته لاړ شه تیجې نه کولی شي او که ته وایې چې دا شارټکټ څنګه کنټرول شفت انټر وهې دا چې ده شارټکټ ده بل کالم ته ځي کالم چې کې کنټرول انټر پیج بریک و کنټرول شفت انټر کالم بریک کوي چې زو کالم بریک سو دلته کالم ته راسي دې باندې خو پوه شئ کنټرول ا دا ډیلیټ کارم نه ده ګوره یو کالم ورته وایو چې دلته یو کالم سي زه دلته لیکنه کوم ګورئ دغه متن لرو صحیح ده دا یو پاراګراف ده زه دلته لیکنه کوم صحیح ده مونږ او تاسو یو خبره کړې و کنه ګورئ چې کله په ورډ پروګرام کې انټر وهو پاراګراف سره جدا کیږي څه کیږي پاراګراف سره جدا کیږي زه وایم دا نیمایي خط ته رسېدلی یم متن باید لاندې خط کې ولیکم خو پاراګراف جدا نسی پاراګراف کته انټر وهې دا پاراګراف جدا سو دا نه دغسې نه چې دا ټیکس راپینګ ده ګورئ دلته ټیکس راپینګ دې باندې کلیک وکړه لاندې پاراګراف جدا نه سو خو بیا هم لیکنه چې کوئ ته لاین بریک کوئ لاین چې سو بریک دلته بیا ټیکس راپینګ باندې کلیک وکړه دغسې څه کېږي دلته لاین بریک سو دا یوازې لاین بریک کېږي خو پاراګراف نه جدا کېږي پاراګراف نه ده جدا سوی بل سیکشن ده دا ډیلیټ کړه راځو سیکشن موضوع ده سیکشن خو تاسو پیژنئ سیکشن چې ته وایي برخې ته وایي بخش ته وایي راځو دلته پاس دلته دغه معلومات دي دا د کابل په اړه ده دا معلومات دي دا یو د افغانستان په اړه کتاب ده دا د کابل په اړه معلومات دي دا یو سیکشن ده بل سیکشن له دې جنه شروع کیږي یا دلته کته د صفحې په سر پر راسو دلته پر مثال دا لوګر ده کته راځو دا ډیلیټ کړه دلته به هغه ولیکو په طور د مثال دا هرات ده داسې دا درې بخشه درې سیکشن دا سیکشنونه به څنګه کوو ګورئ
اول سیکشن چیرته ده دلته زه وایم دا سیکشن سره بیل کا سیکشن مونږ او تاسو خو ډېر ویلې که نه چې هلته چې کله مونږ او تاسو پیج نمبر ورکوو پیج نمبر کې هلته سیکشن پکار ده چې کله بارډر ورکوو سیکشن ته پکار ضرورت و که نه همدغسې هیډر فوټر چې و چې مونږ او تاسو ورته کوو سیکشن یعنی چې کوم سیکشن به چې کله بیل سو هر یو سیکشن ته بیل بیل مونږ او تاسو تغیرات پکې کوی شو صحیح ده دا سیکشن به څنګه بریک کوي راځو بریک نیکسټ پیج په بلې صفحه کې ګوره دا اوس پاس اول سیکشن ده ګوره دلته سیکشن نسته سیکشن به ورته اضافه کړو دا سیکشن ورته انتخاب کا ګوره کوم سیکشن ده پاس اول سیکشن ده کته راسه بیا څه سو دویم سیکشن سو دلته راځم کته ګوره دا هرات دلته راغلی ده دا متن انتخاب کا دا متن به ډیلیټ کړو بیا نیکسټ پیج دلته دا بل سیکشن باندې بریک کو دلته سیکشن بریک چې دا نیکسټ پیج بل صفحه کرا اوس دا سوم سیکشن د پاس دویم سیکشن دا کوم سیکشن سو دریم سیکشن بل څلورم سیکشن هم کېږي خو یو دا چې دا نیکسټ پیج سیکشن و زه وایم دلته دا کابل دومره معلومات دلته یو بل سیکشن ورته جوړو ګورئ بل سیکشن ده په طور د مثال دلته فراه ده چې دا فراه دا د فراه په اړه معلومات دي نو دلته زه وایم دا سیکشن بریک سي خو څنګه بریک سي ګوره بل کنټینیوس ده کنټینیوس ګوره بل صفحې ته لاړ نه همدلته دا کوم سیکشن ده اول سیکشن دا کوم سیکشن سو دویم سیکشن دلته کته سره راځي بل خاصوم سیکشن سو دلته هغه بیا دریم سیکشن ده سو ده دا سوم ده دا دریم سیکشن سو نو په دا رقم موږ تاسو څه کوئ دا سیکشنونه ورته بیلوي سو بیا هر سیکشن ته کوئ چې بیل بیل تغییرات وکړي بل راځو بل چې دا ایون آرت پیج دا اوس کار کوي ایون جفت توای کنه 2 3 شپږ اته او آرت سه دا آرت پیج طاق توای یا 3 5 و دغه سه آرت باندې ایون کلیک وکي ایون یعنی یوازې جفت هغه ته یو سیکشن ورکوي په تور مثال جفت ورقې دي 2 3 شپږ اته دته دا اول سیکشن ده بیا یو 3 5 و دا بیا دویم سیکشن دا دومره ډېر په کار هم نه راځي خو یوازې چې ده دلته سیکشن بریک کوي دا د هغه سیکشن جفت ورقو ته یو سیکشن ورکوي او طاق ورقو ته بل سیکشن ورکوي کنټرول ای دا ډیلیټ کې په کار هم نه ده سو دلته بل متن به ورته ولیکو دلته الټ انټر ووهو چې دا زیات سي بل لاین نمبر ده یو موږ او تاسو پاراګراف نمبر هم درلوست چې و پاراګراف نمبر چې دلته هر یو پاراګراف دا اوس یو پاراګراف ته 3 لاین دي یو پاراګراف ده پاراګراف ته نمبر ورکړه اوس نه لاین نمبر ده څنګه کنټینیو ورته وایا اتومات راځي کنټینیو څومره لاینونه سي راځي هر یو ته دا نمبر ورکړي راځو بل شي ده ریسټارټ ایچ پیج د هر صفحې نه لسر نه باید شروع سي چې سي لسره شروع سي ګوره اول صفحه ده سو ده یو څلوېښت لاینه لري دویم صفحه شروع کیږي بیا څه کیږي لسر نه شروع کیږي ریسټارټ ایچ سیکشن ګوره بیا د سیکشن خبر راغی اوس دلته ته سیکشنونه بریک کې هر سیکشن نه بیا څه کیږي لسر نه شروع کیږي په تور د مثال ګوره دا زه نن ورته وایم دلته به یو سیکشن بریک کو دغلته به بریک کو کنټینیوس به ورته وایو کنټینیوس به بریک سي ګوره سیکشن بریک سو دلته راځو پاس لاین نمبر ورکا ریسټارټ ایچ سیکشن ګوره دی جنسو دا لاندې دا بل څه ده دا بل سیکشن ده دلته لاین نمبر ورکا ګوره دا دویم سیکشن نه چی سو بیا له سره شروع سو د صفحې په مېز کې ګوره بریک سوی ده دلته ځکه دا سیکشن موږ تاسو دلته بریک کړی سیکشن سے بریک سو د هر سیکشن سے شروع کیږي له اول نه بیرته له یو نه شروع کیږي د هر سیکشن له سر نه له اول نه شروع کیږي بل چې ده سپریس فرام کرنٹ پاراګراف ګوره دا پاراګراف ده زه وایم دینه دا لاین نمبر ته ورکه
جی کې کا ګوره اوس لاین نمبر نه لري زه وایم نه دا ټیک مارک ایسته کا لاین نمبر څه کېږي بیرته ځي او که ته داسې انتخابوي پاراګراف دا پاراګراف نه انتخاب شوی پاراګراف نه دا لاین نمبر دې ایسته کا لاین نمبر څه کېږي ایسته کېږي زه وایم نه دا لاین نمبر باید ولري دلته د لاین نمبر دا اپشن ده کوم اپشن چې دلته راځي هماغه ګوره سٹارټ نیو پیج کالم د کنټینیوس دا سیکشن دی سٹارټ ده نو التم یعنی دلته په هغه کې راځي او الته راځي ټول دواړه سره یو شی دی فرق نشته د لاین نمبر دلته کوم لاین نمبر سو هغه لاین نمبر سره بل هایپنیشن ده هایپنیشن څه کار کوي دا لاین نمبر به سکو نن زه دلته لیکنه کوم ګورئ زه ورته افغانستان لیکم افغانستان ګوره دا چیرته راغی کته راغی دلته جاینو سپتان مثال یو دوه نورم دلته دا هغه دا څنګه دا ټوکونه اوس لیکنه کوم اتومات شې سو دلته راغی ګوره دا ځکه د سره هغه دوه تراته چې هغه سره وصل وګوره لکه وصل غونډه سه بیل کې سه بیل لغت بیا څه کېږي بیا دوه ترازی دا اوس بیل لغت ده دغه لغت افغانستان لغت کدل ته پاس جای سی پاس پاتې کیږي که دومره جای که الته جای کمی الته نه جای دا کته غورځي نو هایپنیشن څه کار کوي دلته اتوماتیک هایپنیشن ورته وایا اتومات هایپنیشن ورکي ګوره دغه علامه سره دته هایپنیشن وایي لوګو نه د څه خط څه ورکي دا خط په دې معنی چې دغه لغت لاندې هم شته ده دا چې جریان لري زیاتره وخت تاسو یو متن یو څه وایي کنه په یو صفحه کې کنه کتابو کې تاسو حاشیه لیدلی حاشیه په یو ورقه کې خلاصوي حاشیه پاتې بل ورقه خود دغه صفحه حاشیه الته په اخر کې د یو خط ورکي دغه هایپنیشن غوندي لوګو نه خط ورکي دا په دې معنی چې دا جریان لري د دې دا حاشیه په بل صفحه کې هم شته ده نو دا هم هایپنیشن څه کار کوي اتومات د سکه ترازی دا شی سو دلته راځي نو هایپنیشن یو اتوماتیک د یو منوال ده نو دلته دا اتوماتیک به ته استکو او دلته زوایم دا منوال ورکا منوال څنګه کوي شو ګور دلته اوس دا هایپنیشن چیرته ده ای اف نه اخو ته بیا هایپنیشن جوړ شوی ده زویم نه هایپنیشن دا دلته هایپنیشن واچو یس پس کېږي هایپنیشن دلته راغی دلته تکمیل شو ته خواته یو منوال یو بل چیو ګور کنټرول زائد ورته وای ګور دلته هایپنیشن په اسم باندې راغلی یعنی الته ایت په ځای چې دا ځای یا دا ځای چې هایپنیشن باید دا واخلي دلته خو په دې کې هغه اتوماتیک هایپنیشن خدای دغه څه کله ته بل لیکنم کې دسي اتومات خپل هایپنیشن څه کوي هایپنیشن اچي تاسو مثال ورته لیکو سي پاکستان دا ګور چې سو دلته هایپنیشن ورسو سدا پاکستان دا پی ای دلته دا نور دغه تر غلا ده ټول دی باندې خو پوه شوي کنټرول ای دا ډیلیټ کارم نه رازو متن دا نو بیا پاراګراف موضوع ده پاراګراف دا انټنټ راځي دلته انټنټ دا سپیسینګ ده سدا په هم کې مونږ تاسو ویلې ده اوس دا راواخله زویم دا لګون انټنټ ورکا چې فاصله ورکا مخکې دا بیرته کاتس لیفت یا د رائټ خواته ګوره لته خانه ته فاصله چې سو اخو تراویخي منفي ترغه ګور دو خانه ته دا انټنټ ورکا فاصله سکیږي دو خانه زی دا انټنټ هم چیرته ویلې وو هم ټاپ کې مونږ تاسو ویلې وو ګوره دلته چیرته دا انټنټ ده اخو ته زی بیرته دو خاطر انټنټ ګوره لاین سپیسینګ چیرته دا لاین سپیسینګ ده ګوره په هم ټاپ کې او دلته سره دلته هم چې دا لاین سپیسینګ ده ګوره لاین چې دا کوم لاین انتخاب دلته بیفور څومره سپیس ورکې بیفور پاراګراف ته خیر ګوره دا انتخاب کته ګوره څومره سپیس دومره سپیس راغی زویم نه دا سپیس کم کا سکیږي کم کی افتر دغه پاراګراف نه افتر څومره چی اندازې الته خو معلومه اندازه وا په هم ټپ کې نه دا معلومه اندازه وا تخپل نشو هغه زیات یا کم کې دلته چی کې زیات او کم وایم شي تاسو دا اټو د اتومات دا ګوره دا تیار جوړ شو انتخاب بل ارینج دا ارینج هم موږ تاسو مخ کې په هغه کې مو ویلې په شیپ کې پکچر کې مو ویلې
او دا دغه سپاغه کې هم کنه چارت کې هم غالبا لکه څنګه ویلې یعنی دا ځایونه ګوره پوزیشن دا رابټکس دا برینګ فارورډ دا شین مخکې مونږ تاسو ویلې ده پکې پوه شئ مشکل خو به نه بس